دپاره خبره کوو خو خاص کر زموږ تعلیم زموږ خاص کر موږ د هغه کلیو نه تعلق ساتو چې په کمه کې ماشومه د اتم نه هم شي هغه په کم عمر کې واده شي که هغه ډېره زیاته قابله وي زموږ سکولونه ټیچران یې ورته بار بار وایي چې بچیه ته راځئ سکول ته خو مور پلار یې ورته وایي چې دا لور زما ده او که ستاسو ده نو موږ له د هغوی د دې حقوق دپاره یو قانون جوړول پکار دی خاص کر داسې سکولونو والا له پکار دي چې هغوی په کله مور او پلار هغه ماشومان د سکول نه سټرک اپ کړي او هغوی په کم عمر کې واده کوي نو موږ خو هر یو غټ ګورمنټ ادارې ته پولیس تانې ته خو خبر نه رسي که نه خو صرف هغه ټیچر ته یې پته وي نو لکه ټیچرانو له هم دا پکار ده هغوی له هم دا حق پکار دی چې یو ګورمنټ داسې اداره جوړه شي او د هغوی رایې اخیستی شي د هغوی دپاره هغه مخکې شیر کېږي ځکه چې قابل واړی هغوی د مخکې راتلو د اجازت نه زموږ پښتون معاشره چې کومه ده ښځې له هغه حقوق نه ورکوي کوم چې د هغې حق دی زه چې اوس په خپله هم راتلم حالکې زه ټول کور بوج سنبالوم جاب کوم بچي سنبالوم ټول کور زما په سر دی خو چې کله زه راځم د ما سره د موبایل راغوستو هم اجازت نشتی ولې چې زمونږ د خپل سوچ چینج کولو موږ وایو چې ښځه به خپل سوچ چینج کړي دلته ناست وروڼه به خپل سوچ چینج کړي خو زموږ د معاشرې کور په کور چې کومې میاندې دي زموږ وروڼه دي زموږ پلاران چې کوم ناست دي د هغوی سوچ چینج کول پکار دی او لوبه زموږ بچي مخکې ترقي کوي موږ په دې شرم باندې وایو چې لکه زموږ لور چې سکول ته ځي او چا ورته په لاره لږ څه وي هغه په دې یاره باندې اجده په کور کې خپله مسله نشي ویلی ولې که په کور کې خبره وکړو اول به مور راږدي چې ته موږ شرمې وروستو به بیا پلار وایي چې دا موږ شرموي هغه به په اجده په سکول نه سټرک اپ کړي او کور کې به یې کښېني په لنډو به ورله واده وکړي ولې وایي دا موږ شرموي دا سکول ته ووتله نو دا زموږ خاندان نوم بدناموي نو په هلک پخه ډېر تعلیم کېږي که هلک د شپې په نیمه شپه کور ته راځي خیر دی که لور د سکول نه 10 منټه لیټ شوه نو د هغې نه به تپوس کېږي